په کندهار کې د شیخ زاید دارالایتام په انګړ کې د زده کوونکو د تعلیمي پیاوړتیا په خاطر د ساینسي تجربو او لاسي توکو اړوند کلنی نندارتون پرانیستل سو. په دې نندارتون کې د یاد روزنتون رئیس، د کندهار پوهنتون رئیس، د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس، دیني عالمانو او استادانو ویناوې وکړې. په کندهار کې د شیخ زاید دارالایتام په انګړ کې د زده کوونکو لپاره داسې نندارتون جوړ سو چې پکښې د مختلفو ټولګیو زده کوونکو خپل لاسي توکي او ساینسي تجربې د ننداره کوونکو په مخ کې وړاندې کړل. د یاد روزنتون رئیس محمد برات حسین خیل وایي چې دوی هر کال د زده کوونکو د ذهن خلاصولو او هغوی ته د ساینسي انګیزې ورکولو په خاطر دا ډول تعلیمي نندارتونونه جوړوي. موږ هر کال نندارتون درلوده او هغه په همدغه ډول 3 ورځې به دوام کوو. ډېرو مکاتبه حتی تر بولدک نه هم دلته شاګردان راغلي او د نندارتون لیدنه کړې ده. ولسوالۍ څخه شاګردان راغلي دې ځینې لیدنه کړې ده. په پرانیستو غونډه کې د کندهار پوهنتون رئیس مولوي اکرم شاه عاصم وویل چې دا روزنتون چې اصلاً د یتیمانو په خاطر جوړ سوی دی نو باید په کفالت کې ډیره خواري وکړل سي. ژبه دې رسیږي، مال دې کار کوي، علم دې کار کوي، استعداد دې کار کوي. د دواړو یتیمان روزنه وکړه، دواړه یتیمان دارالایتام ته راوله، د دواړو کونډیانو کفاله وکړه، د دواړو د قریبانو پر سر باندې لاس ورتېر کړه. الله تعالی جل جلاله بیا پر تا باندې رحم کړي، الله دې پر تاسو ټولو باندې رحم وکړي. د کندهار د پوهنې ریاست د اسلامي تعلیماتو امیر مولوي احمد الله احمدي وایي چې د اسلامي امارت لخوا څخه وهغو نندارتونو ته ډیره پاملرنه کیږي چې زده کوونکو ته د علم او ټکنالوژي ذهنیت ورکوي. الحمدلله چې کوم وخت اسلامي امارت راغلی دی لله الحمد په خاصه سم په نګاره باندې زیات او دغه شاګردان و دغه کار ته نور آماده شوي دي. له بلې خوا څخه بیا د یاد روزنتون یو استاد رحیمي صاحب وایي چې دا ډول علمي او ساینسي نندارتونونه د دې لپاره دي چې زده کوونکي نظري درسونه عملاً وویني. په حقیقي ډول سره دلته ما تجربې دوی ته وړاندې کړي دي او په عملي ډول یې زده کوي. تاسې وینئ چې دا تجربې ټوله ما دوی ته جوړې کړي دي او د دوی لپاره چې واقعا یو عملي جنبې سره ساینس هغه دی چې پر تجربه ولاړ د تجربې تاثیر وي. نو د دوی ما ته لپاره بیخي د دلچسپي او بل ادارې ډېره همکاري سره که چار شی په کار شوي راته راکړي دي او دا تجربې موږ عملاً اجرا کړي. په دې روزنیز نندارتون کې یو کوچنی زده کوونکی احمد الله خپله ساینسي تجربه په دې ډول وړاندې کړه. که چیرې هوا نه موږ خوراک وایسو او نه موږ څښاک وایسو، موږ د هوا په واسطه سره هم خوراک کوو او هم څښاک کوو. اوس د دغه ګیلاس راخم او دغه کاغذ پرې ږدم، د دغه ګیلاس هوا بندېږي او دا رقم سره بیچم. دا که چیرې اوس د دغه هوا لس یا کور شي دغه اوبه تېوېږي او که چیرې د دغه هوا نسي لا یا دا ګیلاس سری نه وي دا در ډېره وخته پورې پاچېږي. یادوي چې ډېریو زده کوونکو غوښتنه لرله چې دا ډول علمي او ساینسي نندارتونونه دي نور هم ډیر سي تر څو دوی هر نظري درس عملاً تجربه کړي.